بسم الله الرحمن الرحیم. د نننی درس موضوع ده د تامو عددونو ضرب. مونږ څنګه یو عدد په بل کې ضربولی شو. ګورو چې څلور ضرب د څلور د دې دواړو علامې مثبت دي، نو مخکې له دې نه مونږ پوهیږو څلور په څلورو کې 14 کیږي. دلته هم دا مثبت ده، دا مثبت ده، درې په څلورو کې 12. کله چې مختلف العلامه وي لکه د دې په شان باندې، دلته لومړی د علامه په علامه کې ضربوو، منفي ضرب د مثبت. همیشه مختلف العلامه کله چې مونږ سره ضربوو ځواب منفي راځي. منفي په مثبت کې منفي، منفي په مثبت کې بیا هم منفي، او یو په څلور کې څلور. نور ضرب د پخوا په شان باندې کوو، دوه په درې کې شپږ. دلته هم تاسو وګورئ، که مونږ دې دوه عددونو ته وګورو، منفي په مثبت کې، ځکه دا مثبت ده مثبت لیکلو ته ضرورت نشته ده، نو منفي په مثبت کې منفي، دوه په شپږ کې 12. منفي په مثبت کې منفي، یو په اتو کې 8. منفي په مثبت کې چې ضرب سي ځواب به منفي سي، څلور په دوه کې 8. نو دلته تاسو وګورئ چې له دې ځای نه مونږ داسې لیکلی سو چې که چېرته مختلف العلامه وي چې یو عدد منفي وي او بل عدد مثبت وي، نو لومړی دلته دا علامې خپل منځو کې ضربوو. منفي ضرب د مثبت، ځواب منفي ده. که مثبت علامه وي ضرب د منفي علامه، دا هم مختلف العلامه راځي، ځکه چې یو مثبت ده یو منفي ده. بیا هم مخکې مونږ وویلې څه، که علامې مختلفې وي ځواب حتما منفي ده. بل داسې دی چې که چېرته مثلا مونږ علامې یې یو شان وي، لکه دلته اوس مثلا مونږ وګورو چې مثبت ضرب د مثبت، ځواب هم مثبت. که چېرته منفي وي یو عدد ضرب د منفي، له دې نه مونږ لیکلی سو چې ځواب بیا هم مثبت. نو دلته تاسو وګورئ، په دې دواړو صورتونو کې دلته مختلف العلامه دي. پورته خوا کې نو مختلف علامه دي، مختلف العلامه، نو منفي په ضرب د مثبت منفي سو، دلته مثبت ضرب د منفي منفي. خو په دې بل هغه کې که تاسو وګورئ، دا دواړه هم علامه دي، یو شان علامې لري، ځواب مثبت دی. دا دواړه هم علامه دي، یو شان علامې لري، منفي او منفي، د دې ځواب هم مثبت دی. نو که مختلف العلامه وي ځواب منفي، که هم علامه وي ځواب مثبت دی. دا په نظر کې ونیسو. نور عددونه په خپل منځو کې ضربوو. په دې مثال کې ګورو چې د دواړو عددونو علامې چې دي منفي دي، یعنی یو شان علامې لري. نو لکه مخکې چې مونږ ویلې چې لومړی علامه په علامه کې ضربوو، هم علامه عددونه، ځواب مثبت کیږي. نو منفي په منفي کې مثبت، درې په یو کې درې. نو د مثبت لیکلو ته ضرورت نشته، نو مغه درې مونږ لیکو. دلته مو ګورئ، منفي په منفي کې مثبت به سي، مثبت نه لیکو. څلور په پنځو کې چې ضرب سي 20 به سي. په دې مثال کې منفي په منفي کې مثبت، لیکلو ته ضرورت نشته. دوه په شپږ کې 12، دا یې ځواب سو. یعنی که منفي وي ځواب د ټولو مثبت کیږي، او د مثبت لیکلو ته ضرورت نشته. دلته مونږ یوازې تاسو لپاره ولیکه، ضرورت نشته چې مونږ بیا ولیکو. دلته پوښتنې درکړل شوي،
ویډیو ودروئ، بیا پوښتنې حل کړئ او له درکړل شوو ځوابونو سره یې پرتله کړئ. د پوښتنو ځوابونه دلته درکړل شوي دي. له خپلو ځوابونو سره یې اوس مقایسه کړئ.